لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. نن سبا ټول خلک وي موږ پریشانه یو. زموږ د مخکې نو یو دوست ډېر نیک سړی دی، زه د ډوډۍ په بهانه بوتلم، ما سره به روټۍ خورې. خیر څه کال نه زیات وشو، بلکې 2 کاله وشو غالبا. نو زه بیا کور ته دننه کړلم او دی راغی او کور والی د پردې نه پورې غاړو. ما ته مولانا صاحب ډوډۍ م درته هسې بانه کړه، خو دې له م راوستی چې زه او دا کور والی ډېر زیات په پریشانۍ کې یو. دام تنخالي زم تنخالم، د کورونو کرایان م راځي، دلم دیلم راځي، مالم راځي، خو په رزق کې برکت نشته. دې له زه په میاشت کې ځان له مستقل د دې ښځې جامې زما دي، زه وله راوړم. د دې لوپټه پیزار زه راوړم. دا چې ځان له کم شاپنګ وکړي او ځان له سوالي د هغې پیسې زه ورکوم. د دې د دارو درملو پیسې په ما دي، د دې ښځې د غم خادې ټوله خرچه په ما ده. دا که موټر کې ځي او تیل واچي ډرایور سره، نو زه پیسې ورکوم. د دې خپله خرچه بالکل نشته، هېڅ خرچه نشته. او بیا هم چې د تنخوا والم یا کرایه والم، نو 1,000 روپۍ دې له د جیبه ورکوم چې دا ځان سره ساته. عمرې له م زه بوځم، حج له م زه بوځم، خرچې پوټي نشته. دا که د خپلو وروڼو سره خویندو سره غم خادي کوي، هغه خرچه م زه کوم. 1,000 روپۍ بیا م زه دې له ورکوم، په هغې کې م دا خپه وي. کور والی پردې نه پورې غاړه مې دا ټیک وی ویجي او بالکل وی دا 1,000 زما کمې دی، هغې وخندل وي دا پرې راله زیاتې کا. نو مې ته پې څه کې؟ ویجي لګي مې که نه. نو مې چې ستا که مې لګي خو هغه دا درکوي، ستا چې څه لګي هغه وي زه ورکوم. وی صاحب دا 1,000 راکړي چې زما څومره خرچه کېږي همدنه علم، او چې میاشت تېروي نو زه پکې بیا ما سره 2 روپۍ نه وي. دونه پیسې دي چې ماشومان سکول ته دي چې هغې له ورکو، ښه ډېرې کرایانې، ښه ډېره راځي. خو بس په بل طرف ځي، ته م راوستې څه دوا څه وظیفه چې برکت پیدا شي. بچي ټول نافرمانه، لوڼه نافرمانه، زامن نافرمانه، بې ځایه خرچې زامن کوي، لوڼه بې ځایه خرچې کوي. تم دې له راوستې چې څه دم درود وظیفه چې د پیسو کې برکت پیدا شي. دا مو چې پیسه دې ډېرې پیسه ډېره ده. ما چې د هغې اندازې ته وکتل، نو چې کومه کمره کې زه کېنولی وم، هغې کمره کې م ټول تصویرونه ومې ښه زما په خبر عمل کوی وی او میلاول خو دا تصویرونه راکوز کې. پکې د چیلي او د ګډ سر م لګولی و، مې دا م راوغورځوه بار هلته مات کا. بله کوټه کې شته، زه د کوټې م چک کوم، بوتان م پکې ښودي، مې دا خو سر نه ګناه ده لرې کا. او د پیغمبر په سنت و عمل وکې، خپل زندګۍ کې د خپل ښځې په زندګۍ کې او د بچو په زندګۍ کې د پیغمبر نقشې جوړې کې. که ستاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نه شو، راشي زما په مخ لاړې وکړي. په دې کوټه کې تصویرونه لګولي، د رحمت فرشتې نه راځي. په دا بله کې دې بوتان لګولي، د رحمت فرشتې نه راځي. په کومو پوړو چې ته بره چت ته خېږي، دی په دې په پوړو کې بوتان او تصویرونه اوېدان کړي، رحمت فرشتې نه راځي، برکت نه راشي. تم لګیا په خواهشاتو پسې منډې تړلی وی، بچي دې م لګیا دي، ام لګیا دي. او چې پیسه 10 راځي نو 100 لګې، برکت برکم دی نشي. سنتو مطابق زندگی جوړه کړه. دا نري لباس هم ختم کا. ورته مې نصیحت وکړو. څه موده پس هغه سړی را سره یو ځای کې یو خادی کې ملو شو، مې مزر څنګه دی مولوي صاحب خدای را سره خو کا جنجال نه دې خلاص کړ. مې ولې بس بچي م ځان سره مانځله، په خپله م مانځله. ښځې مې لوپټه نه په سرول، اوس برقه په سروي. ښځې مې لوپټه نه په سرول، اوس برقه په سروي. او پیسې ټولې بچت دي. په ډوډۍ خو دومره نه لګي، د بجلی په بیل خو دومره نه لګي، ټولې بچت. څومره پیسه چې نن زما او ستا نه روانه ده، په خواهشاتو روانه ده. 3 جوړې شته، 10 نور علم، 10 شته، 10 نور علم، ټول خواهشات. سړی د ښځې خواهش پوره کوي، ښځه د سړي خواهش پوره کوي. شریعت رستو دی. په مالګه په کټوۍ کې چې مالګه کم وي، نو ښځې سره څه کوې؟ غوسه ورته کوې که نه کوې؟ ډب ورکوې که نه ورکوې؟ او که ښځې خاوند ته ووایي چې ما له دا شی راوړه او راوې نه ړه، نو ښځه ترې خفګان کوي که نه کوي؟ لیکن که په دې کور کې د ښځې د سنت خلاف ورزي وکړه، نو خاوند ته چې ته خفګان کړی دی نه.
او که کم سړی په وخت منزله پانسېده نو ښځې ته خفګان کړی چې ته منزله نه ځې نه نو د پیغمبر په سنت هم پروا نشته نو ژوند به کم دی د برکت شي نقشې د سنتو جوړې کې خدای ته وګوره مال کې برکت به پیدا شي بچو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې قسم په خدای بچي به فرمان برداري په ښځو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې مال به د بچت پروتي موږ د انګریزانو نقشو پسې په منډو تړو په ټي وي کې او په فلمونو کې چې کومې لباس موږ له په مخ سترګو راځي هغه اچوو بچیم ټوله ورځ په نافرمانو پسې په منډه دي په بېدینو پسې په منډه دي د شریعت خلاف مال ګټم هم د شریعت خلاف لګوم هم د شریعت خلاف د پیغمبر د سنتو ناړو خبر نیمه چې د پیغمبر علیه السلام د جامې کومه نقشه وه د هغه د پیزار کومه نقشه وه د هغه د بچو متعلق کومه نقشه وه د هغه د بیبیانو متعلق په فکر او کومه نقشه وه والله که د دې نه نن مسلمان خبر دی پته هم نشته ځکه خو پریشاني جوړه ده ځکه خو سړی خپه دی ښځه خپه ده ماحول ګنده دی د زړه سکون نشته اطمینان نشته او تر کومې پورې بدل به ټک اعلان وکړي پلانکې وفات شو پلانکې وخت جنازه ده هر څه د نه لته پاتې شو سنتو تابعداري وکړي حضرت انس رضی الله عنه وایي په ډوډۍ ناستو او په ترکاری کې په پټ پلیټ کې کدو پروتو وی د حضور پاک کدو خوښو ټنګری به یې راواغېسته خوړه به وی زه خو پې پوه شوم چې کدو یې خوښ دی وی ما به هغه ټنګری راغېستې او د نبي اسلام مخې ته به مې کېښودی د کدو ټنګری به مې راوچتوله او د حضور پاک مخې ته به مو لږ ټنګری کېښودله وی پوه شوم چې کدو یې خوښ دی حضرت انس وی لا ازال احبه قسم په خدای چې د حضور پاک د کدو سره مې کومه مینه ولیدله تر مرګه پورې مې دقې کدو سره محبت او مینه پیدا شوه ځکه د حضور پاک خوښ دی حالانکې دا طبیعي څیزونه دي یو شی طبیعتا د یو انسان خوښي د بل نه خوښ او د رسول الله مبارک شه شرعي خبره نه ده چې کدو خورئ یا کدو سره مینه کوئ دی نه دی ویلي خو کدو یې خوښ د کدو بوټی خوښ نو بس دی وی زما خوښ دی یو ځل مې بیان کو د یو واده په پروګرام کې ما لکه عوامو ته مې وی مې تاسو که حلوا خورئ ثواب هم نه کېږي او که مونږ مولیان یې خورو زمونږ ثواب کېږي یو باباجي وی استاد جي ځان ته بیا تر ښځو واله خو یوه حلوا ده ته یې خورئ ستا ثواب کېږي او چې زه خورم زما ثواب نه کېږي یوه حلوا ده نو دا فرق پکې د کوم ځای نه راووته مې درته دلیل ویل کړه مې ته چې د حلوا خورئ ستا څه نیت دی ستا نیت دی چې سویټ ډش دی خوله به مې خوږه شي داسې ده وی او مې یې په دې نیت خورئ چې خواږه د ډوډۍ نه پس هضم پیدا کوي نو زما ډوډۍ به هضمه کړي نو یې د عظمې دپاره خورئ یا د خولې د خوند دپاره خورئ زه چې یې خورم زما څه نیت دي زه یې په دې نیت خورم چې حدیث کې راځي یو صحابي وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل چې د حضور پاک الوام خوښه و شاتم خوښه نو زه په دې نیت خورم چې د پیغمبر مبارک خوښه وه نو زه ځکه خورم او ته په دې نیت خورې چې سویټ ډش دی خوله به خوږه کي عظمه به راولي زه په دې نیت خورم چې نه د حضور پاک خوښه وه نو ځکه یې خورم نو ځکه ستا ثواب نه کېږي او زما ځکه ثواب